اوس بلنه ورکوم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مرستیال روزونکي ښاغلي رئیس احمدزي صاحب ته چې راځي او خپله وینا مسره شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان اسلامي جمهوریت په هالند کې سفیر ډاکټر عبید الله عبید څخه ډېره مننه کوو. لکه مخکې چې ولي امیر ورته اشاره وکړله چې هوایي میدان ته تشریف راوړی او بیا د افغانستان د افغان میشتو کلتوري ټولنې څخه ډېره مننه چې دغه پروګرام موږ درته جوړ کړی و. لږ مخکې ما یو خبره د ورور ته واورېدله، وایي تر څو چې یو افغان وي تل به دا افغانستان وي. نو اکثره دلته دغه د هالند داسې ډېر پېژندلو کسان موږ سره ناست دي، د دوی د کرکټ بورډ چارواکي دي. نو ډېرو خلکو ته به دغه یو داسې پوښتنه موږ په نړیواله سطحه باندې کېږي چې دغه څومره په لږ وخت کې د افغانستان کرکټ دومره تیز سفر ترلاسه کړ چې په ډېر لږ وخت کې دوی ډېر څه ترلاسه کړل. نو د هغې ټولو نه مهمه یوه خبره دا وه چې موږ په هجرت کې موږ وخت تېر کړی و او دغه د موږ ځوانانو تکلیفونه تللي وو. نو د ټولو دغه خواهش و چې دوی افغانستان ته راشي او د افغانستان لپاره د ورزش په میدان کې دوی څه وکړي. او نور ډېر داسې افغان مهاجرین وو چې په نورو خارج کې اوسېدل، هغوی په نورو ډېر داسې کارونو کې چې د افغانستان نوم ورسره روښانه کېده په هغې کې به دوی کار کړی. نو تاسو ته معلومات دي چې کرکټ په افغانستان کې له صفر نه شروع شوی او اوس الحمدلله تقریبا خدای به غلط نه کړي نو سره 130 که 38 مملکتونو کې د افغانستان کرکټ ټیم لسم مقام لري. نو دغه ځای ته رسېدل په دومره لنډ وخت کې تاسو ته د هالند کرکټ تاریخ وګورئ یا د نورو مملکتونو د کرکټ تاریخ وګورئ. نو داسې په سرهاو باندې لنډ مثال د څه موده وړاندې موږ چې زمبابوې ته موږ سفر کړی، تاسې یقین وکړئ چې هلته موږ یو میدان ولیده، په هغه میدان کې موږ لوبه کوله. نو په 1960 کې هغه میدان جوړ شوی، په هماغه میدان کې موږ زمبابوې ته ماتې ورکړه. خو موږ تاسو ته صرف یو شی چې هغه ډېر ضروري ده چې په افغانستان کې کومه بدبختي چې کومه ده، دغه جنګونه چې په موږ باندې راټپل شوي جنګونه دي، دا د موږ خپل منځ کې جنګونه نه دي، دا د موږ خپل د یو ولایت د بل ولایت سره جنګونه نه دي، دغه موږ باندې راټپل شوي دي. نو همدغه اوس هم وخت دی دغه سټیج سره چې دلته اوس دغه څومره افغانان چې هغه ټول د افغانستان نه میندګي وو او تاسو یقین وکړئ که 100 کاله هم دلته موږ تېر کړو، دا هېواد د موږ نه دی، زموږ افغانستان هېواد سره. نو په ویسټ انډیز کې په 2010 کې چې کله موږ هلته سفر وو او په جام جهاني کې موږ برخه واخیسته، تاسو یقین وکړئ چې کله خپل بیرغ موږ په میدان کې ولیده نو ډېر داسې لوبغاړي دي چې هغه وخت کې ما خپله هم پکې لوبه کوله او ډېر لوبغاړي اوس هم زموږ سره شتون لري. تاسو یقین وکړئ چې موږ نور هلته داسې الفاظ موږ سره نشته چې موږ یې بیان کړو چې څومره موږ خوشحاله یو چې الحمدلله پس د دومره بدبختیو او د دومره جنګونو او د دومره مشکلاتو چې هر یو کور داسې یو کور به نه وي چې هغه به مشکلات نه وي لري، هغه باندې هغه تکلیفونه نه وي شوي. نو هغه ټولو خلکو چې څومره تکلیفونه تېر کړي نو ما وویل چې شکر الحمدلله چې په ویسټ انډیز کې او د میلیونهاو خلکو په منځ کې د افغانستان دغه بیرغ ټوله دنیا ویني او مننه کوم د ټولو لوبغاړو څخه چې په نشته امکاناتو باندې دغه سفر چې موږ ترسره کړی وو او تر نړیوال جامونو پورې ورسېدلو، لسم مقام لرو. هغه ملکونه چې موږ په یو وخت کې د دوی میچونه به او مسابقې به موږ لیدلې، د پاکستان مثال به درکړم، د هندوستان مثال، دغه د سریلانکا او نورو هېوادونو نو هماغه ملکونو سره نن سبا د الحمدلله د افغانستان دغه لوبغاړي په یو میدان کې په یو جام جهاني کې او په یو درجه بندۍ کې هغوی سره موږ لوبې وکړو. سیاسي خبره به کوم جناب سفیر صاحب بیا هم
د تاسې توجه دلته چې څومره افغانان دي هغه کې د افغانستان د هر یو ولایت وي که هغه د افغانستان د هر یو زبان سره وي تاسو څخه به الحمدلله چې داسې کوم یو خبره بولي خو چې هر ځای ته موږ ځو موږ چې کله د سفارت خلکو سره وینو نو دغه یو خبره ورته موږ کوو چې څومره افغانان چې هغه چې د سفارت د افغانستان نمایندګي دلته کوي نو ټولو سره هر څنګه چې تاسې د وس نه کېږي هغه به ټولو سره کوو یعنې په یو مثال کې په یو سترګه ورته ګوري نو دا هغه شی ده چې د سفارت د خوا نه کېږي نو انشاءالله چې د افغانستان د خلکو په منځ کې چې دغه لږ څه نه څه بدبختیانې دي څه نه څه قومي تعصب چې خلک ورته وکړي انشاءالله چې د هغې څخه موږ خلاص کړو د دې لپاره یو خبره به زه وکړم چې موږ باید اشخاصو لپاره کار وکړو موږ باید د یو افغانستان لپاره کار وکړو په اخر کې د ټولو راغلو مېلمنو څخه زموږ خویندو څخه زموږ مشرانو څخه هغه یو سپین ږیری چې موږ دلته ولیدل چې موږ راغلو هغوی دا خبره ماته وکړه موږ سره داسې الفاظ نشته چې څوک دا د زړه درد ده کاش چې دغه ټول په خپل هېواد کې وی او په خپل هېواد کې ژوند کولی دلته صرف د چکرو لپاره راتللی د اوسېدو لپاره نه راتللی داسې په اخر الله تعالی دې وکړي چې داسې یو ورځ راشي چې موږ خپل هېواد ته بېرته ستانه شو او ځکه که د موږ هېواد که سره یو نه شو که سره دغه بدبختیو د پای ټکی کې نه دنیا به وي افغانستان به وي نو همدغه نن وخت سره یو شو او ټول د یو افغانستان لپاره کار وکړو ډېره مننه